السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله پر موږ باندې دومره عظیم رحمت کړی دی چې د رحمت او د مغفرت میاشت روژه مبارکه مشترک کړی دی. الله جل جلاله یوازې نه چې په دې میاشت کې موږ ته رحمت کوي او مغفرت کوي، بلکې الله جل جلاله زموږ د اعمالو ډېروالی هم راکوي. لږ عبادت وکړو، په ډېر کې بیا الله جل جلاله راڅخه حسابي. دا یو عظیم او یو ډېره مبارکه میاشت د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه ابي سعید الخدري رضی الله عنه روایت کړی دی، وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایلی دی: اذا كان اول لیلة من رمضان، چې د رمضان د میاشتې اوله شپه راسي، د جنت دروازې خلاص سي، د اسمانو دروازې خلاص سي، حتی خلاص وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په اخر د رمضان کې، یعنې چې روژه وځي په دغه شپه کې هغه دروازې بیرته وتړل سي. د اسمانو دروازې چې خلاص سي، د الله جل جلاله رحمت پر دې مؤمنانو باندې را نازلېږي. فلیس من عبد المؤمنین، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هیڅ مؤمن په دغه شپه د روژې کې لمونځ نه کوي الا كتب الله له 1500 حسنه. الله جل جلاله به د لره پر دغه لمانځه کولو باندې الله جل جلاله هغه 15 نیکۍ ورکړي چې دی په دغه روژې په شپه کې هغه لمونځ کوي. نو الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکه چې زموږ مذهب مبارک هم د 20 رکعتو تراویح د سنتیات قایله دی او په پابندۍ سره امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په هره سجده سره به الله جل جلاله لره 15 لکه نیکۍ د ده په عمل نامه کې ولیکي. نو تاسې اوس حساب وکړئ چې 20 رکعته تراویح څو سجدې راځي او څو نیکۍ کېږي. د یوې شپې و تراویح ته چې حساب وکړي، فرضي لمونځ، هغه سنت لمونځ، هغه وتره هم ځینې وباسه، صرف 20 رکعته تراویح ته چې حساب وکړي محترمه 2 کروړه یعنې 200 لکه نیکۍ په دغو لمونځو باندې الله جل جلاله درکوي. سبحان الله عظم شانه، څومره رحمان رب دی چې په 20 رکعته تراویح باندې هغه 200 لکه نیکۍ 200 لکه نیکۍ په خوله باندې یادېږي. تاسې لږ ورته فکر سئ محترمینو ورونو او خویندو. نو په دغو شپو کې به سړی څنګه تکاسل کوي، څنګه به په تراویحو کې سستي کوي، څنګه به په نور نفلي عبادتو کې هغه سستي کوي. او دغه رنګه به الله جل جلاله د هرې سجدې په بدله کې وبني له بیتا فی جنت، په جنت کې به الله ولره یو کور ورکړي. څنګه کور به وي؟ هغه به د سرو یاقوتو څخه جوړ وي، من یاقوتة حمراء، د سرو یاقوت څخه به جوړ وي. دا چې سره به وي لکه د دنیا ده چې په پټانه باندې دی یا په ګزانه، نه، لها 60,000 باب، دغه سرای ته به هغه 80,000 دروازې وي. لکل باب منها قصر، د هر باب سره به متعلق یو قصر او یو ماڼۍ وي، من ذهب، د سرو زرو به جوړ سوي وي، خو دغه رنګ او دغه آهار او ښایست به د سرو یاقوت ورکول سوی. سبحان عظم شانه. یا رب څومره دې پر موږ عظیم رحم کړی دی او څومره نیک امت یې موږ پیدا کړي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي وفي اذا صام اول يوم من رمضان، اول روژه چې مؤمن ونیوله وغفر له ما تقدم من ذنبه، الله جل جلاله هم مخکیني ګناهونه ورمعاف کړي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په دا هره ورځ کې 80,000 ملایکې هغه له سهاره بیا تر ماښامه پورې د رحمت دعاوې دغه صائم او دغه روژتي ته کوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم کان له بكل یبد مؤمن بنده کنه په شزه لره چې هر سجده په شهر در رمضان کې کوي، کې د ورځې کې د شپې کوي، هغه به رسول الله صلی الله علیه وسلم نهرونه او درختي به وي چې هغه درختي به دومره لري وي سره چې د هغې درختي په سایه کې به
1500 کاله یو سړی یسیر راکب فی ظلها 500 عام چې د هغې په سایه کې یو سړی 1500 کاله مزل وکړي د هغه درخت د سایه اندازه به هغه نسي توی نسي به پای ته به نه ورسېږي. جنت یو عظیم جنت دارالسلام دارالنعیم هغه دار ضیافه دی د الله د مېلمستیا کور دی. د هغه توصیف د انسانانو په ژبه باندې نسي کېدلی. چې بیا ورسو الله دې مور ولو بیا به ووینو چې څومره عظیم نعمتونه الله هلته امت ته ورکوي، چې څومره عظیم جنت دی، څومره عظیم دی. حدیث کنز العمال جلد رقم د حدیث 3706 کې روایت کړی دی او دغه رنګه خطیب البغدادي تاریخ بغداد جلد اول صفحه 244 کې او دغه رنګه تفسیر دور منصور جلد اول صفحه 180 کې روایت کړی دی او دغه رنګه امام بهقي رحمت الله علیه چې هغه په حدیث کې ډېر مشهوره او ډېر عمده او ثقه عالم دی. فضایل الاوقات صفحه 40 حدیث رقم 80 باب فی فضل شهر رمضان کې روایت کړی. نو محترمینو تاسې د الله جل جلاله په خاطر باندې د خپل قبر په خاطر باندې د خپل آخرت په خاطر باندې که نارینه دي که ښځینه دي په دغو شپو کې عبادتونه وکړي، د ناروا څخه ځان راوګوري. د بدمرغه پښتانه خو یې هغه د شپې په ټي وي باندې لمانځي او د ورځې بیا په خوب باندې روژه لمانځي او له فیسبوک سره او د ګوګل او د یوټیوب سره. محترمینو په روژه کې ډېر احتیاط وکړئ ستاسو په خاطر باندې، ستاسو د قبر په خاطر درته وایو زړه مو در باندې درد کوي، زړه مو در باندې درد کوي. الله دې پر تاسو باندې رحم وکړي. الله دې دغه میاشت زموږ دپاره د مغفرت میاشت وګرځي، د رحمت میاشت یې وګرځي. الله دې د مغفرت میاشت وګرځي. الله دې موږ له اوره څخه پکې آزاد کړي. الله دې موږ له اوره څخه پکې آزاد کړي. الله دې موږ ته د جنت هغه د دخول او د جنت د بشارت او د جنت ته ورتللو هغه د جنت ورتلو سبب وګرځوي. الله جل جلاله دې موږ ته ژوند راکړي چې د روژې تر پایه پورې د روژې فضایل او د روژې احکام په غور سره واورو. دا د اطاعت میاشت ده. دا اورېدل د نصیحت هم ثواب دی، تلاوت اورېدل، تلاوت کول، درود ویل، ذکر کول، دا ټول هغه د خیر کارونه دي. کوشش وکړئ چې دا مسیجان تر نورو ورونو ورسوي. څومره په روژه کې زموږ ستاسو په وجه باندې یو څوک په عبادت باندې مبتلا شي، هغو نه به زموږ ستاسو اجر او ثواب وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.